یو 9 کلن ماشوم د جومات په یوه غاړه کې له خپلې وړې خور سره ناست و. لاسونه یې لپه کړي وو. نه پوهېږم چې له الله جل جلاله نه به یې څه غوښتل. جامې یې پیوندې وې خو پاکې وې، له سترګو یې اوښکې روانې وې. ډېرو خلکو هغه ته ورکتل او هغه بیخي ناخبره د رب تعالی سره په خبرو بوخت و. څنګه چې پاسېد یو سړي له لاسه ونیو، پوښتنه یې ورنه وکړه د الله پاک نه دې څه وغوښتل؟ ماشوم وویل زما پلار مړ دی، د هغه لپاره مې جنت وغوښتل او زما مور هر وخت ژاړي، د هغې لپاره صبر. دا خور مې له مور نه جامې غواړي، د دې لپاره له الله نه پیسې. سړي پوښتنه وکړه ته مکتب ته ځې؟ ماشوم وویل او ځم. سړي ترې وپوښتل څوم صنف کې یې؟ ماشوم نه کاکا، د سبق ویلو لپاره نه ځم، مور مې راته شیان پاخه کړي، هغه مکتب کې په ماشومانو خرڅوم، ډېر ماشومان یې رانه اخلي، همدا زما کار دی. سړی پوښتنه وکړه ستاسو څوک خپلوان نشته؟ ماشوم مور مې وایي د غریب خپلوان نه وي، مور مې هیڅکله دروغ نه وایي، خو کاکا کله چې موږ ډوډۍ وخورو او زه ووایم چې مورې راځه ته هم ډوډۍ وخوره، هغه وایي چې ما خوړلې ده، دې وخت کې راته داسې ښکاره شي چې هغه دروغ وایي. سړي وویل که د کور لګښتونه دې پوره شي سبق به وایې که نه؟ ماشوم هیڅکله هم نه، ځکه چې چا چې سبقونه ویلي دي هغوی له غریبانو کرکه کوي. په څنګ کې مې تېرېږي چا چې سبق ویلی وي بیخي زما پوښتنه نه کوي. هغه سړی حیران هم و او خفه هم. بیا ماشوم وویل هره ورځ دې جومات ته راځم، چا هم مانه پوښتنه ونه کړه، دې ټولو زما پلار پیژانده خو ما څوک هم نه پیژني. ماشوم په زوره زوره وژړل، ویل یې کاکا کله چې پلار مړ شي ټول خلک پردي شي. سړي سره د ماشوم د پوښتنو هیڅ جواب نه و. څومره داسې ماشومان به وي چې سختې به تېروي، بس خواري وکړئ خپل ګاونډي کې او یتیمان او بې اسرې خلک ولټوئ او مرسته وسه، او په دې ماښام کې د دې نمایشي خیراتونو پر ځای یوې غریبې کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ واخلئ. د وکالت په نشو کې مستو زموږ دا حال دی، د خدای د قهره وویرېږئ او د غریبانو پر سر لاس کش کړئ. هیله کوم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.